همونه زما د ټیک ټاک ملګرو امید لرو ټول به روغ جوړ یې خوشحاله او ښاد آباده به محنت او خوارۍ باره کې نن ویډیو د غوږ کې ده د انګریز محنت او خواري یو انګریز د هغه سبزي خرڅوي دا مخامخ دی خیال ته دی خلک وایي د انګریزانو په وطنونو کې رکشې نشته خو بعضې وخت کېږي رکشې خو د دې رکشو کې فرق دا وي چې د دې رکشو سترګه یوه وي بیا هم د شیشه لګول ده خیال دی دا محنتي انګریز دی سهار وختي پاڅېدل دی خپله سبزي خرڅوي کریټونه مریټونه خالي کړي دي او ښه ښکلې چې دا سبزي پاکه ښه صفا سبزي ده ښه غوږ کې ده د سبزي د صفایۍ ته ګوره ښه څومره ښایسته صفایه سبزي ده څومره مزېداره سبزي ده خیال دی ښه پاکه اخلاقو دایره کې دننه ایښې ده خپله خواري خپله محنت خپله کاري دې رکشه کې دا راوړی دی خیال دی رکشه څښه ده هېڅ خبر نشته ځکه د محنت کړی دی محنتي کس چې لغونته کې جامې هم څښي نو پروا نه کوي ځکه محنت کړی دی یا محنت کوي لګیا دی خیال دی دې به دې نه پس به ښه ښکلې به کور ته ورشي اوبه لامبي ښه ښکلې ناشته به وکړي ناشته به ده کېدای شي کړي ځکه ته کې طاقت هم دی لګیا دی که نه کریټونه اوچتي داسې ګپ نه دی پته یې چې خېټه کریټونه اوچتول نو دی لګیا دی ښه ښکلې او زنانه هم ورسره دننه کار کوي ته سره خپله زنانه هم ده هغه هم محنت کوي لکه خفه کېږي که نه دی چې سړی محنت کوي نو زه په ما کې څه چل دی او بله خبره موږ چې دی نو که خیال دې کړي که نه موږ ډېر زیات انصافداره خلک یو موږ په خپلو زنانو باندې دا کارونه نه کوو لکه زموږ زنانه داسې چې عزتدارې زنانې نو موږ خپلې زنانه کور کې ساتو او ډېره زبردسته او ډېره ښه خبره ده خو صرف موږ یو خبره کې ډېر زیات کمزوري یو موږ چې کله روټۍ خورو که نه ټیک ټاک ملګرو تاسو خیال کړي که نه موږ چې کله روټۍ ته کښېنو نو چې کله موږ چرګ پخ کړي موږ کور کې که نه زموږ د غوږ د دې بوډا محنت د دې بوډا خواري دلته غوږ کې دی دا اوس چې د سوپې رابار کړې پس دی دغه په کورسو باندې ږدي که نه حالانکې د ده بوډا عمر به څومره وي شپېته کاله به وي تقریبا ځکه ملا معمولي کږه ده خو محنت یې کوږ نه دی ملا یې کږه ده خو ارادې یې کږې نه دي ارادې کږې څه مطلب چې ارادې یې صفا دي محنت کوي خپله خواري کوي غلا نه کوي ډاکې نه کوي خیال دی دا یې ذهن کې نشته چې نن به څوک ولم دا یې ذهن کې نشته چې د چا نه غلا وکړم دا یې ذهن کې نشته چې دی نو د چا چې دی نو کوم ځای کې نن مړی وکړم اجرتي قتل کوم ځای کې وکړم دا ذهن یې نشته دا بابا روان دی خپل محنت ته روان دی حالانکې د دې څنګه سر پاک دی دغه شان د دې ارادې هم پاکې دي خیال دی په جیب کې چېرته چینج هم پرته و جیب کې چېرته پیسې هم پرتې وې ځکه چې پیسو آواز راته حالانکې د دې سړي ارادو ته غوږ کې ده دې هم په یو اراده او په محنت دلته پروت دی دې وی کېدای شي زه به لکه مطلب وی د اردو خلکو زموږ پښتو کې متل دی چې کوم کس ودی نو د هغې خره چې دی نو کټې راوړي لکه هغه پښتو هغه متل دی که نه کټې راوړي که کټی راوړي خبره ده پوه شې مانوس متل پوره ایر دی دا زموږ یو متل دی دا سړی ښه وده و ښه ریلیکس وده و دا غریب چې تا شپې ناوخته وده شوی دی محنت یې ډېر کړی دی نو لکه په سړک باندې وده شوی دی خیال دی ګوره خوب لکه دا سړی چې کوم وده و که نه دی ساوت افریقې و څه ناڅه پته لګېده چې د ساوت افریقې و لکه بعضې کسان یي لکه بېوسه یي بېکسه یي خیال دی نو هغوی چې دی نو خپل کور نه خپل دا ګوره ښه دا سړی دا پوج کې دی دا سړی پوج کې دی په سیکل لاړو ښه حالانکې پوجي دی ښه تاسو جامه وکتله پوجي دی په سیکل باندې لاړو ضروري نه ده ته په څه باندې روان یې ضروري دا ده چې ستا مقصد څه دی ته څه کوم مقصد له روان یې ته خپل وطن دپاره څه کوې ته خپل وطن دپاره څه قرباني ورکوې ضروري دا ده په خبره پوه شوې ته د بل انسانیت خیال ساتې ضروري دا ده ضروري دا نه ده چې ته په خرې روان یې ته په سیکل روان یې زموږ دپاره ضروري څه ده خبرې موږ وایو چې بس په لینکوزر کې روان یې په غټ ګاډي کې روان یې چېرته د چا سلامونه ښه خیریت دی چای اوس کوئ چای څکي خوشحاله اوسئ ښه